اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د بیټک ټي ولا ډیره شکریا ادا کوم چې مال دوره وخت ټیم دا کو مال راللو. زما نوم سید نظر دی او د ډوډیر کلیم جی د عوامي نشل پارټي امیدوار ما او د یونین کونسل جنرال سیکریټري ما او د عوامي نشل پارټي د جنرال سیټ په هغه سیټ باندې ځای الیکشن کوم. انو خدمت خدا سے کار دی چې په خدمت باندې دا زموږ حق ته چې عوامي نشل پارټي له خلک اوټ ورکړي. ځکه زموږ په کلي کې زه په خپل هم خدمت کوم. زما بل ورور دی ما سره زموږ د عوامي نشل پارټي سر دی امیر نومې دی. هغه هم ښه خدمت کوي، ښه په نره باندې کړی دی خدمت او ما هم ښه په نره باندې خدمت کړی دی. انشاءالله بیا هم زه کوشش کوم، امید لرم چې خدمت به کوم د دې پښتنو او د خپلو کلیوالو او د خپلو وروڼو باندې. او انشاءالله خدمت د چا نه پټېږي نه، موږ خدمت کړی دی او بیا به هم کوو انشاءالله او بیا به هم کوو. دا زموږ کوشش دی انشاءالله چې د الله د رضا لپاره به خدمت کوو. دا اوټ خو یو داسې شی دی چې سړي سره لږونه څه ودی نو زه هغه زړور په یو محکمه باندې یو سړي ته سوال او منت کولی شي. نو دا اوټ منبر داسې شی دی چې دې کې سی نه الان کې بلدیاتي الیکشن کې دوه رسمي صرف امیدوار چې هغه یو محکمې سره خبره کوي، نو زه هغه سره یو پارټي یو وده سره تړلي. انو انشاءالله موږ په دغه جذبه باندې خدمت ته ولاړ یو، خدمت ته انشاءالله به کوو او الیکشن ته ولاړ یم انشاءالله. امید د رب نه کوم انشاءالله تعالی 100% زه چې د خپلو کلي د خپلو پښتنو سره د خپلو وروڼو سره کوم مینه محبت موږ سره هغوی کوي او را سره وکړه او را سره کوي، نو زه د خپلو کلي د خلکو ډېر مشکور یم، ډېر زیات مشکور یم چې سهار او ماښام انشاءالله زه دوی مشکور کړم نو دوی شکریا زه نشم ادا کولی. ځکه چې کوم خلکو ما سره کوم مینه محبت کوي او کومه طریقه په کوم انداز باندې ما سره ملاویږي، کومې وعدې ګاټې را سره کړي دي، نو انشاءالله تعالی زما 100% باندې دا امید دی چې انشاءالله د چرمینۍ سیټ په مونږ ګټو. ځکه چې عوامي نشل پارټي په 70 سال نه را روانه ده چې څومره الیکشن شوي دي په دې کې مونږ کله نه دی بایللی، په دې کې مونږ کله نه دی بایل، په هر په 2002 کې، په 2008 کې، په 2013 کې، په 2018 کې. او انشاءالله تعالی زه امید لرم د الله نه، امید لرم انشاءالله د الله نه، په الله مې یقین دی چې انشاءالله مونږ به الله پاک مونږ له بری راکوي په خپل کلي کې. هم په تحصیل ناظم انشاءالله اکمل خان به مونږ په خپل کلي کې ګټو او انشاءالله جرنل چې دا سیټ د چرمینۍ انشاءالله 100% به دا مونږ ګټو. خو د یوت چې زمونږ کوم ورور ولاړ دی پورکان نومې دی هغه به انشاءالله مونږ 100% انشاءالله ګټو. کسان ته چې زموږ رایت کوم ورور ولاړ دی انشاءالله دا زموږ پوخ یقین دی چې انشاءالله دا به مونږ ګټو. کوم د زنانو سیټ چې دی نو انشاءالله تعالی دا زموږ یقین دی چې دا به مونږ ګټو. ځکه چې مونږ د دې خلکو خدمت کړی دی، ما هم کړی دی، زما هغه ورور چې زما کوم صدر دی هغه هم زموږ د دې خلکو عوامو خدمت کړی دی. زموږ پارټۍ هم د دې خلکو خدمت کړی چې کوم په 2008 نه 2013 پورې زموږ الیکشن دی حکومت و، نو په هغې کې مونږ د خلکو خدمت یې کړی دی. انشاءالله اوس هم خدمت کوو. امید لرو د دې خلکو نه چې انشاءالله تعالی دی به مایوسه کېږي نه زموږ په انشاءالله په شرمینۍ باندې او زموږ په ګټه باندې کې خیري بھرپور کوشش به مونږ د خلکو زه د دې ټي په بیټک ټي په سکرین باندې زه د خلکو دم چې انشاءالله تعالی زما کور کلی دیره زه هر چاته معلوم یم. انشاءالله د شپې په 12 بجې زه یو سړي د خدمت په دغه باندې مخ نه اړم. انشاءالله زه به خدمت کوم. بل ما سره چې کوم صدر دی زموږ د پارټۍ عوامي نشل پارټۍ امیر ورور، نو د هغه خدمت په دې کلي کې نه چې په دې علاقه کې د چا نه پټ نه دي. نو انشاءالله تعالی مونږ جذبه لرو د خدمت چې خدمت به کوو که په هره توګه به انشاءالله. ما د ټول کلي دپاره به انشاءالله تعالی ښه سوچي، ښه کار به انشاءالله مونږ به ښه خدمت کوو، ښه سوچ به کوو چې کوم مونږ ته په تحصیل کې که پنډ ملاویږي که د پنډ نو انشاءالله هغه مونږ د خپل کلي دپاره راچوکو. که الله دې وکړي چې اکمل خان الله پاک ناظم کړي نو انشاءالله دا ایمان دا پښتو به دا ډوډیوال زمونږ انشاءالله صحیح کې زمونږ دارونه چې مونږ د هلته نه په څه طریقه باندې د خلکو خدمت کوو انشاءالله د دوی نه پټه نه کښېري. خپل ډوډیر کلي ده چې څومره م ډوډیر کلی دی زه د هغې نه انشاءالله زما دا توقعات دي د لاټین په نښه به انشاءالله د سټمپ لګوي، مهر به لګوي انشاءالله. الله پاک به موږ له بکپور اکثریت راکوي په ډوډیر کې انشاءالله. زه ټولو وروڼو ته دا خواست کوم چې څومره م دا دا ویډیو ګوري نو زما د ډوډیر کلي د خلکو دا پیغام دی او دا د تحصیل صوابۍ خلکو ته مې دا پیغام دی چې انشاءالله خپل اوټ چې دی دا د لاټین په حق کې استعمال کوي، د اکمل خان په حق کې او د اکمل خان په حق کې. او په ډوډیر کلي ته زما دا خواست دی چې څومره زما وروڼه دي، څومره زما عزیزان دي، څومره زما کلیواله دي، د یو طرف نه باندې نه راوالی تر بلې باندې، د یو طرف نه غاړنوالی تر شاته تر کډیارې چې څومره م خلک زما وروڼه دي او زمونږ د کلي په ډوډیر کلي کې اوټ دی. زه هغوی ته دا خواست کوم چې انشاءالله
تاسو دا مهرباني وکړئ چې د لاټین په حق کې اوټ استعمال کړئ او ان شاء الله دا مې تاسو سره لور دی چې ان شاء الله تاسو مایوس کېږئ نه په خپل اوټ باندې خېری زما دغه توقعات دي ټول کړی نه د ټولو ډوډیروالو د ټولو ورونو د ټولو بایګانو ان شاء الله ډیره مننه ډیره شکریا